دا د یاسف ترانسپورت مسؤل په هر څه پوهیږي ډاکټره. هغه ژوندی نیسو، سمه ده؟ سمه ده ماشه. خپل قوماندان دې په خپله په دام کې وغورځاوه سونګورې. ته زړه کې ډېره پاکه یې ها؟ څه خبره ده؟ څه خبره ده؟ دا څوک وروي ها؟ دا سوریا ده قومندانه، هر څوک پکې سرزوري کوي. دا څوک وروي ها؟ زر کوه سردار وروره، سردار وروره خیر دی هلته مزه مزه. سردار قومندانه، سردار قومندانه دی مسله. پام کوه چې هلته لاړ نشي، پام کوه. ته څه کوې ها؟ ګوره ته له خپل حده واوښتې، غواړې چې ووژل شې ها؟ یو اوسه په وجه د تښتېدو په حال کې ولګېده، مړه شوه. اصله ګرانې ته چېرته یې؟ له پولې نه تېره شوې؟ سردار وروره زه هم دلته یم، هلته لاړ نشي، دام دی. غلی شه غلی شه، سردار وروره ته نور خپل حد نه واوښتې. سردار ورور دې ختم شه سونګورې، خو ته به له هغه نه مخکې مرداره شې. څه خبره ده؟ ان یو څوک ویشتلی هم نشي. داسې ښکاري چې زه باید تا ښه وځورم سونګورې. د دې خوله وتړئ، ویې تړئ. اصله ګرانې څه خبره ده؟ ته چېرته یې ها؟ اصله له پولې نه تېره شوې؟ ماشه مالا چې په دې کار کې کومه خبره شته، فکر کوم چې موږ ته کوم دانې ښودل شوی. و به ګورو چې څه خبره ده. راځه. بیړه وکئ هلکانو، موټر باید حرکت وکړي. زر کوئ، وخت مه ضایع کوئ. بې ځایه هڅه مه کوه ځناوره. هېڅوک تا له موږ نه نشي ژغورلی. ته نو لا څوک یې ها؟ زه هغه څوک یم چې تاسې د هر څه پړه په ما اچوئ. د سونګوریانو د ډلې قومندان جګړن سردار. په دې څه کوئ؟ سوریې ته یې لېږئ؟ ته څه وایې؟ ځه له دې ځایه ورک شه، ځه. دا موټر له وسلو نه ډک دی، همداسې ده؟ زه وسلې مسلې نه پېژنم، زه ترانسپورت لرم، موټر لرم. که نقلانو ځای ورک شئ، ورک شئ، که نه نه چاره مو کوم، ځای ورک شئ، ورک شئ. ما ته وګوره ځناوره، سوریې ته څوک وسلې لېږي ها؟ نه پوهېږم. ګوره ماشه ته د دې شکل ته وګوره، بیخي یو ځناور ته ورته دی، حتما همدا یې لېږي. ته لږ دې خوښه چې ژوبل نشي، زه یې یو ډز ولم او ولمې. ویې بله ویې بله. دا دی ولمې. صبر وکئ، صبر وکئ. زه یو غریب کاره سړی یم، ما یوازې دا موټر په کرایه نیولی. څوک چې سوریې ته ترهګرو ته وسلې لېږدوي هغوی بل څوک دي. ما ته وګوره، هغوی څوک دي ها؟ د دې موټرو کرایه څوک ورکوي؟ څوک سوریې ته وسلې لېږدوي؟ هغوی مې وژني، ژوندی مې نه پرېږدي، په هغوی د هېچا زور نه رسېږي. ګوره فکر کوئ چې هغوی دې وژني، خو زه دې نه وژنم ځناوره. حال ووایه، که نه نو په دې سر دې ولم. حال ووایه. سمه ده، سمه ده، حال وایم وروره. آفرین. سنګر ونیسئ. هلته کوم کس دی؟ ډاکټره کار وشو.
ته دلته څه کوې ها؟ څنګه چې مونږ غوښتل بیخي هماسې وشول. یاسف مړ شو. پرته له دې نه چې ژورنالیست پوه شي د جګړن سردار او یاسف انځور یې ښه ښایسته اخیستی دی. د ثبوت لپاره بیخي ښه دی. ټلیفون خبریال ته ورکړه. خبرې وکړه. بلې بلې غوږ شه. د جګړن سردار او یاسف انځور دې چې اخیستی دی د هغه لاندې کومه لیکنه چې زه درلیږم هغه ولیکه. نوې دنده دې همدا ده. ته پوه شوې په خبره؟ ما ته یې راکړه. پوه شوې؟ پوه شوې ژورنالیسته؟ زه په دې ډېر ښه پوهېږم چې څوک په چا وسلې پلوري. که تاسې غواړئ چې هغه هېواد پاله جګړن سردار او سنګوریان ختم کړئ نو زه د دروغو خبر نشم لیکلی. څه چې حقیقت وي هغه لیکم. آزاده پلاره مونږ راغلو. مونږ بازار ته تللو. آزاده تاسې د باندې په تمه شئ. زه راځم. سمه ده آزاده. راځئ بچیانو، راځئ مخکې شي بچیانو. ښه دا د مېرمنه او بچیانو ول. د جګړن په اړه باید دا خبر ولیکل شي. که نه نو مېرمنه او بچیان دې وژل کېږي ژورنالیسته. زما له امله په دام کې وغورځېدل. خدایه خیر دی ته ماته د حل یوه لاره وښیه. مهرباني امر وکړئ ښاغلیه. هغه نجلۍ در سره ده؟ هو را سره ده ښاغلیه. هېڅ اندېښنه مه کوه. ښه ده پام کوه کوم لیونتوب ونه کړي که نه تا به ووژنم. له هغې سره مې کار نه دی خلاص. امرم پر ځای کېږي ښاغلیه. امرم پر ځای کېږي. داسې دی ملګریه. قومندان صاحب قومندان صاحب ورځپاڼه ستا او د اصلي له انځورونو ډکه ده قومندان صاحب. موبایل ما ته راکړه همیشه. قومندان صاحب ډلګی مشر غواړي چې له تا سره خبرې وکړي. موبایل ورکوم. قومندان صاحب څه خبره ده؟ کوم کس غواړي چې ستا او د سنګوریانو نوم بد کړي؟ ورپسې مه ګرځه زمریه. موږ له داسې ډېرو ستونزو سره مبارزه کړې. جلیله ومې نه شو کړی چې ساتسنګ ته راشه. عملیات دې څه وخت ترسره کېږي؟ نن مې عملیات ترسره کېږي. ډاکټرې ته په تمه یم. که په ما څه وشول حق دې راته وبخښه قومندان صاحب. بخښلی مې دی. د خدای په مرستې سره ښه کېږي زمریه. سمه ده اندېښنه مه کوه. مخ مې ټوټه ټوټه دی قومندان صاحب. آن خپل ځان ته هم کتلی نشم. جلیله اندېښنه مه کوه. انشاءالله چې بیخي به ښه شې. سمه ده؟ ماشه موږ تباه شو. ماشه موږ تباه شو. تباه شو ماشه. والله چې تباه شو. جلیله وروره زه دې بیا پوښتنه کوم. سمه ده؟ څه خبره ده ډاکټره؟ هغه ماشه خیر دی. ته خو یو ځل دا ورځپاڼه وګوره. وسلې ترهګریزو ډلو ته ورکړي هغه سنګوریان دي. جګړن دی. تاسو ډاډمن یې ښاغلی یوزه؟ خلوبه یې روانه کړې ده. غواړي چې تاسو ختم کړي. ګوره ماشه هغه کله چې موږ هلته په هغه سړي برید وکړه د انځورونه یې اخیستي دي. خدای پوهېږي چې اصله به په څه حالات کې وي. موږ ترې هېڅ خبر نه یو. چا چې دا خبر جوړ کړی هغه په هر څه پوهېږي.
د ژورنالست ځای پیدا کول ډېر اسان دي. مریم دا کار جدي شو. اوس نو دا کار موږ پورې اړه لري. نور نو زه نه غواړم چې ستا ژوند له ګواښ سره مخ کړم. ته هم دلته پاتې شه. زه هم له تاسې سره ځم. مریم نه سرداره، ته نور نشې کولی چې زما مخه ونیسې. ته تر اوسه په دې خبره نه یې پوه شوی. راځه مخکې شه مخکې شه. ځه تېره شه تېره شه. ننوځه جلۍ. زه ولې وغولېدم ولې وغولېدم؟ زه یې وغولولم. سردار ورور یې په دام کې واچاوه. زه باید سردار قمندان وژغورم. خدایا خدایا ته له ما سره مرسته وکړه. حرکت ونه کوي. جګړه نه اسامه ده، آرامه اوسئ، مه وارخطا کېږئ، کومه خبره نشته. موږ تاسې ته زیان نه رسوو. یوازې دومره غواړم پوه شم چې دا خبر چا جوړ کړی. ګوره کمه کړه، لکه چې ته په خبره نه پوهېږې. که حرکت دې وکړه همدلته دې وژنم، پوه شوې؟ ما ته وګورئ، بل ځل ته پوښتنه نه کوم. دا خبر چا جوړ کړی؟ ښاغلی آزاد دا خبر جوړ کړی. هغه د دې ورځپاڼې مسؤلیت په غاړه لري. زه آزاد چېرته پیدا کړم؟ کور ته لاړه، ویلې دی یو څه مودې لپاره نه راځم. د خپلې کورنۍ سره چېرته ځې؟ ګوره ماشه، دا ښکاره خبره ده چې هغه حتما د تښتېدلو لپاره چمتووالی نیسي. د آزاد کور چېرته دی؟ مونږ تا ته په تمه یو. زر کوئ بیړه وکئ. زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ. څه خبره ده آزاده؟ ولې دومره وارخطا یې؟ مونږ هلته د څه لپاره ځو؟ موټر ته پورته شئ، وروسته بیا خبرې کوو. هلئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ. پورته شئ. زر کوه پورته شه پورته شه. صبر وکړه آزاده، ټلیفون مې په کور کې پاتې شو. ته موټر ته پورته شه، زه یې راوړم. زر کوئ شترنګ ته کښېنه. هغه ژورنالست چېرته لاړې؟ ها څه دوی له کوم ځای نه پیدا شول؟ مونږ اته څلوېښتم نمبر کور لټوو، هغه کور به وي. زر کوئ لږه بیړه وکئ. دا جګړن دی. ماشه، هغه ژورنالست هم دا سړی نه وي. وګوره چې څومره وارخطا ښکاري. ها آزاده موټر چالان که. زر کوه موټر چالان که. هغه که نقل څه وایي؟ موټر چالان که موټر چالان که. آزاده موټر چالان که. صبر وکړه، پام کوه چې موټر چالان نه. بچیانو
آزاده صبر وکړه نه آرام اوسه صبر وکړه صبر وکړه خوشی مې کړ خوشی مې صبر کړ وکړه خوشی مې صبر کړ وکړه نه موټر کې مې مېرمن او بچیان ول خوشی مې کړ بچیان مې مېرمنه مې بلاله خوشی مې کړ بچیان مې نور افشان بلاله بچیانو